215 میوند قلور دوای هلمند کې یو طالب مشر له 40 ملګرو سره ووژل شو. د نیوز پری چینل لیدونکو ستړي مشي په موکړه تازه مهم خبر ته. په هلمند کې د ملي اردو یو چارواکی دا کوي چې د دې ولایت لپاره د طالبانو د سرې قضیې مشر له 40 ملګرو سره ووژل شو. د 215 قلور دو قماندان سمې صدت از دې روډو ته ویل چې مولوي مبارک او ملګري نن جمعه په لښکرګاه ښار کې په هوایي بریدونو کې ووژل شول. واصله والو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د جګړې دواړه لوري یو بل ته د تلفاتو اړولو دا ډول ادعاوې تل کوي چې تاییدول یې ګران کار دی. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې جګړه له 2 اونیو راهیسې روانه ده چې له امله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بېځایه شوي دي. په یو بل تازه خبر کې د جوزجان یو چارواکی وایي د ولایت د ودانۍ شاوخوا کې جګړه روانه ده. د جوزجان د ولي مرستیال عبدالقادر وایي چې د ولایت د ودانۍ په شاوخوا کې جګړه روانه ده. عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي وضعیت دومره ښه نه دی او دا یې والي او د امنیې قماندان له قبله ورغلو او ځواکونو سره د ولایت د ودانۍ په داخل کې دي او بهر هم طالبانو مورچلې نیولې. د راپورونو له مخې طالبانو له تېرې شپې راهیسې د شبرغان ښار د نیولو په هدف حملې زیاتې کړي او د دې ښار یو شمېر سیمې نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د غرض ادعا کړې چې د شبرغان په اندخوی بندر کې د دوستم ماڼۍ نیولې او هغې ته یې ورته کړی دی، خو د جوزجان مرستیال ولي دغه ادعا رد کړه. لیدونکو له غوږ نیونې مننه. ښه شپه.